علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو راغلو افغانانو، قدرمندو، ورونو، مشرانو، امزولو، خویندو، میندو، بچیانو، ستړي مشئ، هرکلی درته وایم په افغانۍ مینه، په پښتنه مینه چې موږ سره هم په دې غازۍ کې چې زما د زوی محمد باچا واده دی، الله هم هرکله راوړه. پکار خو دا وه چې زه ضیف راغلی یو ټول افغانان یې را دعوت کړی وی، ډېره مزه بیا کړې وې، خو دا دی داسې محدوده دی، ډېره بښنه غواړم که څوک پاتې وي بیا به وروسته کینې مه کوئ چې ځکه چې د دې د وجوده ډېر ملګري پاتې دي په دغه کې. نو انشاءالله ټول به تاسې زموږ مېلمانه یاستئ او زه د خپل ښار نرګوړو نه ډېره مننه کوم. هغې ته دا وایم چې مېلمانه به زموږ اولیت دی، په دې باندې مو ټولو خبرې کړي دي او پروګرام به تر اخره پورې انشاءالله. زه پوهېږم چې داسې ډوډۍ نه نه یې راغلي یاستئ، صرف موږ نه راغلي چې یو بل سره وګورو، مینه محبت او دا خادۍ سره انجوی کړو او مزې دې والو. یو خبره دا ده چې ټولو باندې موږ غږ کوو، په خویندو میندو بچیانو باندې چې ویډیو ریکارډینګ بالکل منې دی، هلته ویډیو ریکارډینګ بالکل اجازت نشته دی. د خپله دا کوم چې د کیمرې دي د هوټل دا هم بندي کړي دي، هغه د شاهو ته به دغه کوي، هغه یو دغه د نور کیمرې میرو ته اجازت نشته دی، د سړو کې تاسې کولی شئ. نو ډوډۍ به خورئ، د ډوډۍ نه پس به نه دی، دلته موږ سره دا محفل تر اخره پورې تشریح پورې او ننګرهاري صاحب خو یو وطني یو ملي سندرغاړی دی، نو نن به ګورو چې دا ځان پوره خولې کوي او که ځان یې خولې نه کړو د سلام رانو هم افغانانو ته شبانۍ ښه دی کړی. خوشحاله ولاړ اوسئ. بیا هم دلته ستړي مه شو. یو الله دې وکړي چې تاسې ته موږ ډېر قدر درکړو، بیا کومه غلطي موږ نه کېږي نو په هغې به بښنه کوئ. مولا راوله کور ودان پاچا صاحب په افتخار شخصیت وکړي. پاچا صاحب زموږ ډېر مبارز شخصیت دی، ډېر زموږ د جلال آباد د وخت ملګری دوست پاتې شوی دی او تر اوسه پورې هم دوستي دوام لري، انشاءالله همیشه به وي. خو بس داسې دی چې دا پروګرام هم زه خپل هم ډېر پروګرامونه راله، خو دغه مبارک ورځو په خاطر باندې زه خپل هم نه یم تللی ډېرو پروګرامونو ته، خو بس داسې تصادفي یو مجبوریت شو په اساس باندې، نو پاچا صاحب په خاطر باندې دا خو زورور سړی دی. نو بس دوستانو ستاسو په خاطر فرمایشونه چې او ستاسو په خدمت کې رحمان بابا وایي چې ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته او چې په زړه کې د صاحب نه وي رحمانه.